السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړې او د ژوند په مزو کې به نوره احساس له تعریف نادان سره یارانه شروع کړه. که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو زموږ سره په ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شئ. دوستانو د پښتنو د معاشره چې کومه ده نو دا داسې ده چې که پکې څوک مخ پټ کړي بیا پسې هم خلک خبرې کوي او که فرض کا څوک مخ پټ نه ساتي بیا یې هم څوک نه پرېږدي. زه خبره د نوره احساس کوم ځکه چې په پټ مخ راځي او ډېر په خبرې کوي خو بیا هم دا خلک ورپسې لګیا وي او بدناموي یې. څه وخت مخکې سید ولی شاه دا ویلي و چې دا زما ښځه ده او ما پې خرچې کړي دي خو بیا د هغې نه وروسته څه ټایم پس معلومه دا شوه چې هغه چا په کومه آیډیا دوکه کړې و. نو اوس بیا سید ولی شاه په لایو راغلی و او تعریف نادان ته یې وویل چې ته ورسره یارانه شروع کړې ده او د نوره احساس یارانې نه واوړه او نوره احساس چې کومه ده نو هغه لا د هیڅ نه هم نه ده خبر خو بیا ورپسې هم دا خلک خبرې کوي. دوستانو که داسې خبره وي نو علیشه هم غلطه نه ده. که هغه لغړه په کیمره راځي نو تاسو خو د حجاب والا جنکۍ هم پرېښودې نه. نو دا به زموږ نننی ویډیو. تاسو زما د دې خبرو باره کې که څه ویل غواړئ موږ ته یې په کمنټس کې ضرور ولیکئ. اوس راکې ما ته اجازت ملاویږو په یوې نوې ویډیو کې. تر هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ او موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ملاویږو په نیکسټ ټایم ویډیو کې. د لوی الله په امان.